د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د شکایتونو اوریدلو رئیس مولوي جانان آغا او د امر بالمعروف وزارت د علمي بورډ غړو د سرپل ولایت له والي الحاج محمد یعقوب عبدالرحمن اکا، امنیه قومندان، استخباراتو رئیس او د ولایت له نورو امارتي مسؤلینو سره د هیوادوالو د ستونزو د شفاف او صریح حل په موخه چې له امارتي مسؤلینو څخه لري د یاد ولایت په مقام کې ناسته وکړه. د یاد هیئت مشر جانان آغا له ښاغلي شفق سره د خپل سفر موخه شریکه کړه او له نوموړي وغوښته چې د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه له ټاکل شوي هیئت سره هر راز همکاري ترسره کړي ترڅو هیوادوالو ته خپل حق ورکړل شي. د غرض د یاد وزارت د علمي بورډ غړي مولوي سید ذکر الله فاروقي په خپلو خبرو کې وویل چې د شکایتونو اوریدلو کمیټه د امیرالمؤمنین حفظه الله په فرمان جوړه شوې ترڅو د هیوادوالو ستونزې چې له امارتي مسؤلینو څخه لري په شفاف او صریح ډول حل کړي او چاته اجازه ورنکړي چې په ولس ظلم وکړي. او هغوی ته د مشرتابه د دفتر فرمان چې د امر بالمعروف وزارت له منصوبینو سره د همکارۍ په تړاو صادر شوی و واوراوه او له هغوی وغوښتل چې له ټاکل شوي هیئت سره هر راز همکاري وکړي. تمام وزارتخانه‌ها، ریاست‌های مستقل، مقام‌های ولایات و ادارات اماراتی همراه با منصوبین وزارت المعروف که در راستای اقامت معروفات و جلوگیری منکرات و در مورد شکایاتی که آنها بررسی میکنند همراه با وزارت و منصوبین وزارت در همین کار ها همکاری پوره نمایند. هیچ ارگان یا فرد حق ندارد تا در کارهای این وزارت مداخله نماید یا هم جلوگیری کارهایشان را نماید یا هم در انجام کارهایشان مشکل ایجاد نماید. د غرض د ټاکل شوی کمیټې غړو زیاته کړه چې راغلی اسلامي نظام د ولس په همکارۍ او سرښندنو راغلی چې په سختو شرایطو کې به د مجاهدینو تر خوا ولاړو او مرسته به یې ورسره کوله. نو اوس یې وخت دی چې د هغه ولس قدر وشي او چاته اجازه ورنه کړل شي چې په ولس ظلم وکړي. دغه راز یې زیاته کړه چې د راغلي نظام قدر کول پکار دي او ټولو ته لازمه ده چې په ګډه کار ورته وکړو. با رعیت خود، با مراجعین خود، با عام مردم خود تامین عدالت کنند، دست ظالم را بگیرند، همکاری با مظلوم باید بکنند و همچنان خدمت مردم خود را بکنند و حقوق آنها را تحفظ کنند. د نظام قدر کول پکار دي، د نظام ته خدمت کول پکار دي، د نظام باندې ځان ستړی کول پکار دي. لکه پرون چې د مجاهدینو کومې قربانۍ د امریکا او د ناټو په مقابل کې ورکړلې، داسې قربانۍ چې هغه تر تصور او تر عقل ډېرې لوړې. بلخوا د یاد ولایت امارتي مسؤلینو د ورغلي هیئت هرکلی وکړ او د هر راز مرستې ډاډ یې ورکړ او زیاته یې کړه چې موږ ټول باید حساب ورکولو ته هر وخت حاضر واوسو او مخکې له دې چې په آخرت کې الله تعالی جل جلاله ته ځواب ورکړو خپل حساب دلته پاک او ځان د آخرت له مسئولیت خلاص کړو. واقعا یک چیز خیلی خوبی است. ما ایرا سمعا طاعتا به رأس والعین به این چیز آمده هستیم که هر نوع مشکلاتی که ما داریم از طریق ادارات مربوطه امارت اسلامی پیش از اینکه ما در پیشگاه الله جل جلاله جواب بدهیم، ما در دنیا جواب بدهیم، مشکل ما حل شود، مشکل نداشته باشیم. یقینا این یک گام مثبت است، یقینا این یک سعادت است، یقینا این یک موفقیت است. دغه راز ټاکل شوی هیئت د یاد ولایت د امر بالمعروف په ریاست کې له قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو سره ځانګړې ناسته ترسره کړه او هغوی ته د شکایتونو ثبتولو عامه پوهاوی ورکړ او ډاډ یې ورکړ که له هر چا سره د امارتي مسؤلینو لخوا ظلم او ناروا شوي وي پوښتنه به یې کیږي او مجرم به نظامي محکمې ته سپارل کیږي. د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي روز الدین مسعود وویل چې د دومره قربانۍ او سرښندنو یوازینی هدف د اسلامي نظام قایمول، د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخنیوی و چې لله الحمد خپل ارمان ته ورسېدو او اوس ولس ته د خدمت کولو وخت دی چې باید ولس ته رښتینی خدمت وړاندې شي. هیره دې نه وي چې یاد هیئت به په سرپل ولایت کې د یوې هفتې لپاره پاتې کیږي ترڅو د هیوادوالو ستونزې په شفاف او صریح ډول حل کړي. امر بالمعروف کوو نهي له منکر تګ په سپینه لار کوو مونږ د پیغمبر تګ په سپینه لار کوو مونږ د پیغمبر